د اسرائیل او ایران ترمنځ کړکېچ په لړ کې د اسلامي امارت واکمنۍ د ایران ملاتړ ته راودانګل او د اسرائیل بریدونه یې وغندل. د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د امیر خان متقي ټلیفوني خبرې، خو دواړو چارواکو په دغو خبرو کې څه ویلي او ایرانی وزیر ته امیر خان متقي د حاجیانو په اړه څه وینا کړې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچي سره ټلیفوني خبرو کې پر ایران د اسرائیل بریدونه غندلي دي. د خبرپاڼې له مخې دا بریدونه چې پر نظامی مرکزونو او عامه استوګنیزو سیمو شوي د ښاغلي متقي له لوري د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه او د ایران د ملي حاکمیت نقض بلل شوی. د نوموړي واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت ډیره کړې ایرانی لوري ته یې ډاډ ورکړی چې له سعودي عربستان نه به د ایرانی حاجیانو د رالیږد او بیا ایران ته د لیږد زمینه برابر کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د ایران بریدونو پر ضد او د ایران له ملاتړي دریځ مننه کړې او دغه واکمني د ایران د خواخوږو ګاونډیانو په توګه یاده کړې. بلخوا راپورونه وایي چې ایران هر ورځ سلګونه افغان کډوالې کورنۍ جبري افغانستان ته استنوي او دغلته یې د بیلابیلو تورونو له امله افغانان زنداني او یا اعدام کړي دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ادارې له دې وړاندې پر فلسطین هم د اسرائیل هوایي بریدونه غندلي او هغه یې له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې ده. ښاغلي متقي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچي سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل برید غندلی او هغه یې د نړیوالو قوانینو نقض بللی دی. نوموړي له ایران سره د پیوستون اعلان کړی. هغه همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په سعودي عربستان کې بند پاتې ایرانی حاجیان کولی شي په ځمکنیو لارو له افغانستان څخه ایران ته واوړي. د ایرانی حاجیانو د خوندي لیږد لپاره همکارۍ ته تیار یو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.